عزیزانو د ورورولي رشته او قرابت دا یو ډېره عظیمه او خوږه رشته ده، خو بدبختانه زموږ معاشره کې موږ چې اکثره مشکلات وینو د ورونو منځ کې حال دا دی چې دا ورونه چې الله یو چاته ورکړي وي دا یو عظیم نعمت دی، د دې قدر په ژوند کې نه معلومیږي چې د چا ورونه ډېر هغه پر معمولي جزئیاتو باندې یو بل ته د دشمن په نظر باندې ګوري، ځکه د ډېروالي د وجې د ته قدر نه دی معلوم. ته د ورور قدر د هغه چا څخه وپوښته چې هغه په معاشره کې بې وروره ګرځي، هغه د ورور د پاره څومره تږی دی او څومره لوی ارمان یې په زړه باندې د هغه دی، ولو که هغه زامن لري لمسیان لري هر څه لري، لیکن د ورور د پاره هغه ډېر زیات تږی وي. دغه د ورورولۍ رشته یې ډېر ارمان وي او دا یې خواهش وي چې کشکې ما درلودی. اوس خو معاشره کې د ژوند د زندګي یو عجبه روان سو، موږ ټول مفاداتو ته مخ کړی، که قرابت دی که رشته ده که نور د ژوند مهم اجزا دي هغه موږ شاته کړي دي. د هر چا هدف دنیا ده، د هر چا هدف پیسې دي، د هر چا هدف خپل اولاد دی، ځکه دا رشته ورځ سره بله مخ پر کمزوري باندې روانه ده. که د چا خپل په زوی باندې کالي واغوستل ښه کالي ورباندې واغوستل، دا بل ورور د هغه سره بغض کوي، زما په زامنو دې وایي ولې نه دي اغوست. الله بنده هغه هم ستا وراره دی، ستا د بچي په ځای کې دی، په دې معمولي شي باندې په دې جزي شي باندې ورورولي ته دومره غټ تکان ورکول دا خو د یو احمق علامه ده، د نادانه علامه ده. ورور په ژوند کې د بل ورور د پاره یو مهمه حصه ده او هغه به ډېر خوش قسمته وي چې په دنیا کې وفاداره مخلصین وروڼه لري. دا کس چې کوم دی بیا که په هر څومره لمبو باندې ورځي هغه لمبه بیا په دا اثر نه کوي، ځکه ورور دا د ملا تیر دی، ورور دی راسته لاس دی چې هر څومره ستا او بد ځینې راځي، هر څومره ته ځینې ګیلمن وي، هر څومره ته ځینې خوابدې وي، چې کله تا ته مشکل پېښ شي، کله ته په مصیبت کې ولویږې، کله تا ته یو آفت ورسیږي، ستا په ټولو رشته دارانو کې ستا او مخې ته اول ستا ورور ولاړ او ستا په ذهن کې ستا په دماغ کې چې ته کم قریب راننګې کم قریب خبره اول به ورور وي، چې دومره مهم د ژوند حصه ده. ژوند په ورور باندې خوږیږي، ورور ستا دپاره هر څه کوي. دا یو داسې رشته او قرابت ده چې هر څومره مخالفت راسي منځ کې، هر څومره ګډوډۍ راسي منځ کې، هر څومره ملامتیا راسي، بیا هم یو بل ته تمن نه سره ختمیږي، بیا هم د زړه ګیله نه ختمیږي. که مریض سي هم سترګې د ورور په خوا کږي، که په مصیبت کې ولویږي هم سترګې د ورور په خوا کږي، که غمزده سي هم د ورور په خوا سترګې کږي، او که قرضدار سي مفلس سي د هغه ورور درته لاس ورکوي راپورته کوي، دا ستا دشمن نه دی. اوس خلک ورور ته په تربور باندې وایي، دا یو ډېر غټ حماقت دی. دا موږ څخه دا موږ ته د ورایه ښکاره کېږي چې موږ د دنیا مینې او محبت څونه اخیستي چې هر قسم قرابت و رشته یې زموږ سیاره کړه. ګوره که ستا په وجود کې ستا په بدن کې ستا د بدن اعضا څومره مهم دي، هغه څومره کار تا ته کوي. که چیرې ستا په اعضاو کې یو اعضا نه وي ته څومره نیمګړی، که ستا په ورونه کې ستا ورونه یي او ته د هغه څخه لرې یې، ګویا ستا د بدن په طرز و طریقه باندې یا ستا په د بدن په مثل باندې ته به هم هسې نیمګړی پاتې کېږي. ورور ستا د سر تاج دی، ورور ستا د غاړې هار دی، په ورور باندې ته ښایسته یې، دا ستا ورور دی. چې ته نه یې ستا په غیاب کې ستا مشکل خلک ده ته راوړي دی حلوي، ته په خبر لرې. ستا دشمن ته په اول وار کې جواب ورکول هغه ستا د ورور کار دی. لهذا عزیزانو دا ورورولي دا په معمولي جزو مخ راغلی،
زموږ په معاشره کې چې نن ورورګروي خرابېږي د دې څو لامله دي. یو لامل دغه ګډ ژوند دی. په ګډ ژوند کې که چیرې داسې ژوند وي چې هغه د الله او د الله د رسول د قوانینو لاندې تېرېږي، بیا په دې کې مخالفت نه راځي. که په دې کې یو بل ته سره غله سوه، یو بل پټې پټې عملې شروع کړلې، یو بل د بل مال ځان ته جمع کول شروع کړل، په دې پوه سه چې د دې ورورګروي بیا خیر نه سه، بیا به خود په عداوت بدلېږي. ځکه دا خو ورور نه سو، دا خاین سو. که هغه به یو عجیبه چې پر خپل ورېندار باندې یا پر خپل وراره باندې یا په خپل ورېرې باندې یو شی سپموي او دی بې ځان ته پټوي، په خپل اولاد باندې بخوري. خود به یې داسې کسان. خو مهم وجه د دې ورورګروي د خرابېدو دغه د دنیا محبت او دغه د دنیا لالچ. که دا د منځه او دا هم واوره، که چیرې دا ټوله دنیا ستاسې او ستا ورور نه وي، پر تا باندې الله پرواني راولي، هستي دار کې خدای پاک، که ته د ورور د ژوندي کول دپاره دا ټوله دنیا د یوه ګوتې دپاره یې قربان کړې، بالله به نه کې پیدا. هر شي ته خپل مقام ورکړي. موږ غټ ظلم دا کړی دی چې یو په بل کې مصر داخل کړی دی. دنیا ته خپل مقام ورکړه، قرابت ته خپل مقام ورکړه. دویم شی د دې دای عام طور چې دا ورورګروي خرابېږي هغه دا چې په کور کې یو بل د خپلو ښځو پر سر سره ودرېږي. دا که چیرې موږ د قرآن او د رسول د قانون لاندې ژوند وکړو، مشکلات به بیا نه وي. لهذا دا یو خواست درته کوم چې په ژوند کې په قرابتو کې یو اړین قرابت، یو مهم قرابت، یو عظیم نعمت ورور دی. دا ورور سره ډېره حده ګزاره کوه. که ستا د طبیعت خلاف کار وسي، ویې زغمه، د دې ورور دپاره یې وزغمه. پر هر ځای ورسره درېدل، ورور ته نسبت کول، یا د معاینې نسبت ورته کول، یا په غاړه کې لاس وراچول، یا پر هغه باندې راغورځېدل، دا د یو بې غیرته سړي کار دی چې سړی خپل غیرت خپل وجدان په خپل ورور باندې ازمایي. دا ورور نه دی، دا غیرتمن نه دی. چا د ده خپل ورېنداره ورته ګوري، د ده کوروالا ورته ګوري، د ده ورور ته لاس اچولی. دا یو بې هدفه ژوند دی، دا غلطې پایلې لري. لهذا د دې قرابت خیال وساتئ. اسلام کې الله جل جلاله چې د قرابت کومه سلسله جاری کړې ده، کومه رشته چې الله جل جلاله په مسلمانانو کې په بندگانو کې قایم کړې ده، د دې د الله عظیم حکمت دی په دې کې. الله پاک جل جلاله که د پلار رشته قایمه کړې ده، که د زوی رشته یې کړې ده، که د ورور رشته یې کړې ده، که د لمسي رشته یې کړې ده، که د زوجیت و د میرمنې و د خاوند رشته ده، که د مور و د پلار رشته ده، که د خور رشته ده، دا هېڅ هم بې حکمته نه ده. خو موږ د دنیا محبت اخیستی یو، موږ د اولادو محبت اخیستی یو، موږ په خپله دا رشتې په لغته ولیدي، او وجه به دا چې موږ به بیا د ژوند د سختو ناخوالو سره مخامخ کېږو. لهذا د خدای دپاره د دې رشتې خیال وساتئ. دا په معمولي شیانو د لاسه مه ورکوئ. دا په دې مرداره دنیا باندې، په دې مردارو پیسو باندې دا ورورګروي و دا قرابت د لاسه مه ورکو. بیا به ته د دنیا باچا سړی، ته به د دنیا یو عزتمن سړی. ته که عزتمن کېږه په ورور عزتمن کېږه، ته که بې قدره کېږه په ورور باندې بې قدره کېږه. که د ورور تا د ورور بې قدري شروع کړه، هغه ستا د کوي، ته په دنیا کې بیا بې قدره یې. که تا د ورور عزت کوي، ورور ستا د کوي، خلک به بیا ستا عزت کوي. لهذا د دې رشتې و قرابت ډېر خیال ساتئ.